أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین روان دي آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عما نواله د هجرت او د جهاد فی سبیل الله فضائل او داغي انعامات او درجات بیان کړل. اوس هجرت او جهاد دادا سے احکامات تھی چې پدې کې انسان ته خپل وطن پر خودل، خپل اهل و عیال پر خودل، خپل کاروبار پر خودل. اوس دا سيزونه پدې کې خامخا دي، د دې به خامخا پر خودل وي او دا سيزونه پر خودل په انسان باندې ډیر زیات درون وي. خپل وطن پر خودل، خپل کاروبار پر خودل، خپل اهل و عیال رشتہ داران پر خودل. د دې وجنا اوس په مخکنی آیاتونو کې د خپل وطن سره، د خپل اهل و عیال سره، د خپل مال او کاروبار سره د حد نه زیات محبت او تعلق مذمت بیانېږي چې کله د الله احکامات ضرورت پوره کول ضروری وي نو التبه دغه محبت په رستو کول وي او د الله احکامات په هغې باندې عمل به مقدم وي. نو الله فرمای چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، ای هغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې منیسئ خپل پلاران لره، و اخوانکم او خپل رونو لره، اولیاء د زه په دوستانې سره. اوس کله شرط دا دی چې کله دا ستاسو آبا او اجداد ستاسو رونه دوی چې کله ان استحب الكفر علی الایمان، چې دوی کله کفر خوښي په ایمان باندې، گویا کفر له ترجیح ورکوي په ایمان باندې، نو دغه دی کې بیا به د دې مور او پلار سره، د دې رونو بایګانو سره به د زړه محبت او دوستانه نه ساتي. گویا دلته ممانعت راغی چې مسلمان زوی به د کافر پلار سره، د کافر رور سره، د کافر خپل خپلوانو سره به د زړه محبت دوستانه نه ساتي. او الله ومن يتولهم منکم، او که چا کم خلکو چې دوستانه وکړه دوی سره پتا سوکي، ویا د کفر باوجود یو سړی مسلمان دی او د هغه خپل خپلوان ابا او اجداد کافران دي او دی ورسره بیا د زړه دوستانه ساتي، نو الله فاولئک هم الظالمون، په دا کسان چې کوم دي ظالمان دي. اگر چې په اسلام کې د مور او پلار ډېر زیات حق دی، د رونو بایګانو هم ډېر زیات حق دی، صله رحمۍ له الله چې کوم دی ډېر لوی مقام ورکړی دی. خو چې کله خبره راله د الله او د الله د رسول او د اسلامي احکاماتو باندې د عمل کولو، نو که فرق بیا دا رشتې په دې کې رکاوټ راځي، نو بیا به دغه رشتو محبت په رستو کول وي او د الله او د الله د رسول او د اسلامي احکاماتو باندې عمل کول به بیا مقدم او روان دي وي. دې وجنا اسلام کې چې کوم دی بیا دوی سره د زړه دوستانه به نه ساتي. باقی دنیوي معاملات هغه جایز دي. که فرق د یو سړي پلار کافر دی
نو دی به هغه سره صله رحمي کوي، د هغه به خیال ساتي، د هغه به د خوراک پاک د جامع خیال به ساتي، هغه سره به ښه سلوک کوي. دغه شان خپل خپلوان دي، کافران هم دي، خو بیا هم به هغې سره چې کوم دی د دنیاوي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، الله تاسو بیا دوی سره د دنیا معاملاتو کې صحیح طریقه او سلوک پر ساته. اسماء بنت ابوبکر چې کوم دی دا مدینه منوره کې وه، د دې مور چې کوم دی مشرکه وه، د دې ملاقات لا مدینه منورې ته راله د مکې معظمې نه. دې د الله د پیغمبر نه تپوس وکړو چې مور مې راغلې ده، اسلام نه اعراض کوونکې ده، کافره مشرکه ده، څوک هم ورسره؟ د الله پیغمبر فرمایي صله رحمي ورسره وکړه، خو د زړه محبت په ورسره نه ساتي. گویا کافرانو سره باقی معاملات، معاهدې، لین دین، تجارت، کاروبار، قرض وغیرہ ورکول دا ټول جائز دي، خو د زړه محبت په ورسره جائز نه وي. اوس مزید بیا الله فرمایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله. بیا الله دا غرشتو ذکر وکړو چې کوم رشتې انسان ته ډېر زیاتې نږدې دي، د ده ورسره طبیعي هغه فطري او محبت وي، چې هغه مور او پلار دي، زامن دي، رونه دي، بیبیانې دي، خپل خپلوان دي، هغه مال دی چې کوم د ګټلي وي، تجارت کاروبار دی چې د هغې د تاوان باره کې دته یره وي، کورونه د جوړ کړي وي، هغې سره مینه محبت وي. نو الله یې که فرقه دا رشتې یقینا دوی سره محبت اسلام کی جائز دی، خو احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله. که تاسو دی سره زیات محبت وساتو د الله او د الله د رسولنا او د جهاد فی سبیل الله نه، نو دغه دی کې الله فتربصوا، پس بیا تاسو انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره، تر دې چې راوړي الله خپل حکم، یعنی الله تاسو باندې عذاب راولېږي. لہذا د دې رشتو سره محبت په خپل خپل ځای کې وي، خو چې کله د الله او د الله د رسول او د اسلامي احکاماتو باندې عمل کولو خبره رااله، نو دغه محبت په رستو کېږي او د الله او د الله د رسول او د الله احکاماتو باندې به عمل ته چې کوم دی توجه ورکولی شي. حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې کله یو انسان د اسلام دا شیطان چې کوم دی د انسان ته په مختلف لارو کې ناس وي، کله چې یو انسان د اسلام قبلولو ارادو کې، نو شیطان ورته په لار کې ناستي، ورته دا وایي چې ته د خپل پلار نیکه او خپل دین پرېږدې، هغه دین چې ستا د پلار نیکه دین را روانو او یو نوې طریقه ته اختیارې. اوس دغه دی کې که دا ابن آدم دا انسان د شیطان دا خبره رد کی او دی اسلام قبول کی، نو بیا ورته د هجرت په لار کې کینی والله چې کله دی بیا هجرت کوي، نو دا شیطان ابلیس ورته وایي ته خپل وطن پرېږدې، خپل رونه بایګان پرېږدې، خپل کاروبار پرېږدې، خپل باغونه او خپل پټي پرېږدې او یو داسې نوي ځای ته ځې چې هلته به ته بیا قید و بند کې وي. مهاجر مثال خو داسې دی چې سړی اس چې کوم دی تړلی وي او هغه چې کوم دی یو خوا بل خوا بیا تللی نه شي، نو ته به هلته بیا قید و بند کې وي، چېرته به ځې راتلی هم نه شي. نو اوس کله دا ابن آدم د شیطان دا خبره رد کی او دی هجرت وکړي او خپل وطن پرېږدي، نو بیا ورته د جهاد په لار کې کینی، ورته وایي چېرې ته خو جهاد له روانې، خو جهاد کې چې کوم دي ته به ستا مال به هم تباه شي، ستا جان به هم تباه شي، ته پکې مړ شي، ستا ښځه به کونډه شي، هغه به بیا بل چا سره نکاح وکړي، ستا بچي به چې کوم دي یتیمانان شي، خوارزار به شي، ستا چې کوم دي هغه مال دولت هغه به بیا خلکو باندې تقسیم شي. نو چې مسلمان ابن آدم دغه خبره د شیطان رد کی او دی جهاد ته لاړ شي، نو د الله پیغمبر فرمایي چې بیا د دې انسان چې کوم دی الله په د الله باندې الله چې کوم د لپاره جنت چې کوم دی لازم کړی دی او الله دا انسان با جنت ته داخله.
بیا د الله پیغمبر یو حدیث کې دا محبت پاره کې فرمای چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتا چې کې اوسوک د ایمان خاون نشي جوړې دي تر څو چې داغه محبت زما سره د خپل ځان نه، د مور او پلار نه، د اولاد نه، د ټولو خلقو نه زیات نه وي. نو دی به علی ایمان خاوند وي چې د دې ټول سونه زیات محبت ما سره وي. یو روایت کې راځي عمر فاروق رضی الله عنه د الله پیغمبر ته پیرو فرمایل چې د الله پیغمبره ته ما ته د خپل ځان نه علاوه د نور ټول سونه زیات خوښي. د الله پیغمبر ته وایي چې ای عمر فاروق ایمان دی مکمل نه دی، ته به تر هغې پورې مکمل د ایمان خاوند نه تر څو چې ستا محبت زما سره د خپل ځان نه زیات هم پیدا شي، نو هله به ستا ایمان کامل شي. دا د عمر فاروق فرمایل چې ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم زما چې کوم دی استا سره د خپل ځان نه زیات چې کوم دی محبت دی او ته راته محبوبي. یو حدیث مبارک کې راځي چې یو انسان چې چا سره محبت کوي هم د الله د پاره کوي، که چا سره دشمنی کوي هم د الله د پاره کوي، که چا سره دی چې کوم دی چا باندې مال خرج کوي هم د الله د پاره کوي، که دی چې کوم دی چا نه مال منع کوي هم د الله د پاره، نو به دا انسان د کامل ایمان خاوند دی. اوس د دې محبت کامل نمونه هغه صحابه کرام دي چې هغوی چې کوم دی په خپل عملی مثالونو سره دا خبره ظاهره کړې ده چې د هغې محبت د الله او د الله پیغمبر سره د ټول نه زیاتو. په غزوه بدر کې، په غزوه احد کې باقاعده پلار به په زوی باندې توره چلوله او توره به د پلار توره به زوی به پلار به په زوی باندې توره چلوله. گویا چې زوی به مسلمانو او مقابل کې پلار به ولاړو کافر، مسلمان زوی به هغه کافر پلار وجل دی. عبیده بن جراح الله چې کوم خپل پلار چې هغه په لاس کې بوت نیولی و او هغه ته بوت بار بار ښودلو، هغه چې کوم دی هغه خپل پلار ووجو. عمر فاروق چې کوم دی خپل ماما چې کوم دی په غزوه بدر کې، په غزوه احد کې چې کوم دی وجلی دی. دغه شان نور صحابه کرامو چا خپل پلار وجلی دی، چا خپل رور وجلی دی، چا خپل ماما وجلی دی، هغوی چې کوم دی باقاعده دا الله او د الله د پیغمبر هغه محبت مظاهره عملی کړې وه چې هغوی چې کوم دی وښودله چې واقعي د هغې محبت د الله او د الله د پیغمبر سره د ټول خلقو نه زیات. اوس دلته د هجرت باره کې خبره ده او د جهاد خبره ده. نو د هجرت چې کوم دی ومنې خو چې کله د الله پیغمبر مکی معظمینه مدنی هجرت کولو نو هلته خو دا حکم فرض و، بلکې دا اسلام او د مؤمن یو علامه وه. چا چې به هجرت کولو نو هغه به مسلمان و، او چا چې هجرت نه کولو هغه باره کې چې کوم دی باقاعده مذمت شوي دي او د هغې دپاره د عذاب وعید شوي دي. بیا اوس چې کوم دی د فتح مکې نه هغه هجرت چې کوم دی منسوخ شو، ولیکن دا حکم اوس هم فرض دی چې کوم دی کې یو مسلمان ته اسلامی احکاماتو باندې عمل کول هغه ګران وي، مونږ نشي کولی، نور عبادات نشي کولی ښکاره، نو هلته نه د هغه ځای نه دله چې کوم دی داسې ځای ته هجرت کول به فرض وي چې کوم دی کې بیا دی اسلامی عبادات ښه ښکاره ازادانه ادا کولی شي. او یو ځای کې چې هر کله د فسق او فجور وي، داسې وطن چې پای کې بالکل بې حیایي وي او فحاشي وي او اوریانی وي، نو د هغه ځای نه هجرت کول بیا مستحب دي چې هغه دی پرېږدي او داسې وطن ته لاړ شي چې هلته چې کوم دی دا ډېر بې حیایي او اوریانی فحاشي نه وي. خو هر کله که فرق د دې احکاماتو کې کوتاهي وشوله نو الله بیا تاسو د هغه عذاب انتظار کوئ چې هغه دنیوي عذاب هم دی او اخروي عذاب هم دی. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله چې کوم دی فاسقانو ته نافرمانو خلقو ته لاره نه ښیي. وایي دغه خلک چې کوم دي دوی به په ګډوډو لار باندې روان وي او د تباهۍ په کنده کې به غورځېږي. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې د ایمان خاوندان یې لا تتخذوا منسئ آباءکم خپل پلاران
و اخوانکم او خپل رونا اولیاء پس دوستانه سره ان استحب الكفر علی الایمان کله چې دوی محبت کوي کفر سره د ایمان په مقابله کې گویا کفر ته ترجیح ورکوي په ایمان باندې ومن یتولهم منکم څوک دوستانو کې دوی سره پتاسو کې فاولئک هم الظالمون پس دغه کسان ظالمان دي قل اے دما حبیب وتوایا ان کانا کچری وی آباؤکم لاران ستاسي او ابناؤکم او زامن ستاسي و اخوانکم او رون ستاسي و ازواجکم او بیبیان استاسي و عشیرتکم او استاسو خپل خپلوان و اموال اقترفتموها او هغه مال چې کوم تاسو ګټلی وي و تجارت او هغه کاروبار تخشونا چې تاسو سره یروي کسادها داغي د بندیدو داغي د تاوان او د نقصان و مساکن او کورون استاسو تردونها چې تاسو خوخوي احب الیکم دا تاسو ته زیات محبوب وي ډیر زیات د تخوخ وي من الله د الله په مقابله کې ورسوله او د الله د پیغمبر په مقابله کې و جهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیله د الله په لار کې جهاد نه دا تاسو ډیر زیات خوخ وي نو فتربصوا پس بیا تاسو انتظار کوئ حتی تر هغه یاتی الله بامره چې وروړي الله خپل حکم یعنی پتا سو باندې عذاب راوړي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لار نخي قوم نافرمانو تا یا ایها الذين اے کسانو آمنو چې د ایمان خاوندان لا تتخذوا منسه آباءکم خپل پلاران و اخوانکم خپل رونا اولیاء پس دوستانه سره ان استحب الكفر علی الایمان کله چې دوی محبت کوي کفر سره د ایمان په مقابله کې ومن یتولهم منکم او څوک دوستانه کوي دوی سره پتاسو کې نو فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون هم ظالمان دي قلت وتوایا ان کان آباؤکم کچر پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان استاسو و عشیرتکم او استاسو خپل خپلوان و اموال اقترفتموها او هغه مال چې کوم تاسو ګټلی وي و تجارت او هغه کاروبار تجارت تخشونا چې تاسو یریږئ کسادها داغي د نقصان او د بندیدو و مساکن او کورن استاسي تردونها چې تاسو خوخوي احب الیکم تاسو ته دا ډیر زیات خوخوي من الله د الله په مقابله کې ورسوله او د الله د رسول په مقابله کې وجهاد فی سبیله او د الله په لار کې جهاد نو فتربصوا پس بیا تاسو انتظار کوئ حتی ترغی یاتی الله چې وروړي الله تعالی بامره خپل حکم یعنی عذاب تاسو باندې راولېږي والله الله لا يهدي القوم الفاسقين لار نخي قوم نافرمانو تا